زنګ ورته ووهمه چې نن ریال په څو دي وایي په دومره باندې دي ویل 50 ریاله ما ته ولېږه دا ډېر کوي دی د سعودي مسافر دا کار ډېر کوي زنګ په قرض باندې طالبانو نفعه سوله نو دا سود ده ګوره دغه پیسې طالبانو په مقابل د خطر د لاره کې رانه غواړي دا ناروا ده په مقابل د چا کې په مقابل د خطر د لاره کې دا ناروا ده دې ته سوکتجه وایي دا حواله نه ده طالبانو د حوالې مسئله ده دا نن چې په بازارونو کې ډېره رواج ده دا مسئله ده نو دا دوه مسلې دي دوه حکم لري دواړو مسلو ته غوږ ونیسئ دا داسې ده ما مثلا ده ته 1 لک روپۍ ورکړلې ده ته مې وویلې مل دا 1 لک روپۍ مې تا ته قرض در کړل دا 1 لک روپۍ بیا ما ته په قندهار کې څوک راکړه بیرته په قندهار کې راکړه ما دلته ده ته په کابل کې قرض ورکړې مال بیا دی ما دا قرض ته ما ته په قندهار کې راکړه خو د څه دپاره مې ده ته په قرض ورکړې چې دی به هلته راکوي دلته دی ما ته وایي چې ته ما ته دا 1 لک روپۍ په کابل کې قرض راکوي نو په دې باندې زه څوک ترنه اخلم دی له ما نه څوک اخلي روپۍ دی ما ته وایي چې صحیح ده قرض خو دې راکړي نو په دې قرض باندې څوک ده ته ورکوي دا مقرض څه ده استفاد به المقرض سقوط خطر الطریق 1 لک روپۍ خو مې ده ته ورکړلې دغه 1 لک روپۍ په مقابل کې دی ما ته یا جلاباد کې یا په قندهار کې به یو میاشت بعد دا روپۍ راکړي یا 2 ورځې یا 3 ورځې بعد خو د دې په مقابل کې له ما نه څوک غواړي پیسې غواړي دغه پیسې طالبانو په مقابل د خطر د لاره کې رانه غواړي دا ناروا ده په مقابل د چا کې په مقابل د خطر د لاره کې دا ناروا ده دې ته سوکتجه وایي خبر باندې پوه شولئ